د ډیوا قدرمن لیدونکو او ستړي مشه واشنگټن ډي سي نه زه وکیل خان یم او دا د ډیوا ستورو پروګرام دی. نن په دې پروګرام کې مونږ تاسو ملاوه خو د یو ځوان شاعر سره فرمان علي سره د هغه ویډیو تاسو وخت په وخت باندې په انټرنیټ باندې یعنی په سکایپ باندې او بخې په فیسبوک باندې ګوره او هغه ویډیو چې غزان ته وکي موبایل نیولې دی وایي چې ظالمې نو ګورو چې فرمان علي سره د شعرونه هم اورو. فرمان علي د ځوان هلک دی دا وخت را سره سکایپ په لیکه باندې د خیبر پښتونخوا صوابۍ ضلعې د ترکې کلي نه په میلمه شوی دی. فرمان علي په خیر راغلی، ستړی مه شئ. تاسو څنګه یې؟ وعلیکم سلام. زه تاسو سره یم اوس حاضر یم او تاسو ته ډېر ډېر سلامونه کوم جي او تاسو هم زه ډېر اوساسئ، تاسو ډېر دغه شوي. ډېره مننه که ستا. خو دا راته ووایه چې اول خو راته ووایه چې عمر دې څومره دی، څو کال وې؟ جی 15 مې روان دی جی. 15 کال وې. ښه، او شاعري کله راهسې کې؟ جی یو کال کېږي. یو کال کېږي، کال نه م شروع کړه. او ستا هغه شعر خو ډېر مشهور شوی دی ظالمې، که نه؟ نو څنګه پټي کې روانې دغه ویډیو دله چا جوړه کړې وه؟ جی دا خو ما په خپله جوړه کړې وه جی. ښه، ته ووایه هغه شعرونه راته یو ځل بیا ووایه که نه، نورې خبرې کوو بیا. څنګه دې خوښه ده؟ مې و دې راباندې نه خو نو بل نه خو کو، ظالمې و دې راباندې نه خو نو بل نه خو کو، اوس د ستا لونو ته نو سکون نو رسولی نه شم، ظالمې و دې راباندې نه خو نو بل نه خو کو، اوس ورسره یې نه خو نو څه وکړم جانانه، اوس ورسره یې نه خو نو څه وکړم جانانه، او دغه یارانه را سره وکړه چې جانانه، اوس دې راباندې چې نه خو و نه خو نو بل کو نو جانانه، ظالمې و دې راباندې نه خو نو بل کو نو جانانه. ستا سلامونو ته د ستا سلامونو ته خو زمان خو زړه کېږي، ستا سلامونو ته زمان خو زړه کېږي، دغه خو مې یار نه دی چې زما ورته زړه کېږي، او ستا زړه ته چې نوم ګورم چې سکون نو رسولی شم، ستا زړه ته چې نوم ګورم خو سکون نو رسولی شم، اوس دا ستا سکون ته خو زه نو رسولی شم. بس جي ډېر ښه. خو دا راته ووایه دغه رقم شاعري کول ظالمې که نه؟ دا خو چې کوم دی اکثر وي چې شاعر په زړه باندې څه تېرېږي نو دغه رقم شاعري کوي. نو ستا خو ډېر کم عمر دی، نو په دې عمر کې چې کوم دی نو ظالمې دا کیسې دغه سوچ، دغه فکر، دغه لفظونه چې ذهن ته راتلل، دغه شعرونه دا راته ووایه. ستا خو ګوره فرمان ته خو ته وایې چې اوس د 15 کالو عمر ته 15 کال دی روان دی او ته چې کوم شاعري دی کړې ده نو ظالمې او دغه شانتې ډېر خلک دی ځان ته د خپلې دغه شاعرۍ سم لیوني کړي دي ورپسې یو رقم خلک وایي که نه؟ نو دغه رقم شاعري کول او په دې عمر کې چې کوم دی نو څه حساب سم دغه سوچ څنګه راغی په دې عمر کې دغه رقم شاعري کول؟ جی بد دا زړه مې داسې غمجن نو ما وی راشه چې دا غمجن د زړونه زه خوشحاله کړم. غمجن نه زړه ستا غمجن و که چا بل چا غمجن و؟ دا راته ووایه. جی زړه ستا غمجن و که بل چا غمجن؟ جی زما زړه غمجن و، زه وایم چې دا خپل زړه هم خوشحاله کړم، د دې نورو خلکو هم زړه خوشحاله کړم. صحیح، خپل زړه هم خوشحاله. نو د داسې قسمه شاعرۍ سره کولو سره زړه خوشحالېږي؟ لکه تا ته سکون میلاو شو او خلکو ته ډېر خلک د خوښۍ نن سبا. او زه به دا ووایم دلته په واشنګټن ډي سي کې موږ ناست یو، زموږ ملګرو ته د همکارانو ته ستا ویډیوګانې را روانې دي چې دا هلک راولې ده سره انټرویو وکړې، نو څنګه ته محسوسېږي چې داسې هر سړی ته چې کوم دی نو داسې درپسې ټلیفونونه کوي او سوال جواب درپسې کوي چې موږ سره راشه خبرې وکړه په دې عمر کې؟ جی بس دا خو زه چا خوښ شوی یم، زه ډېر فیمس شوی یم نو جي نو اوس زه ته فیمس شوی، دې کې شک نشته چې ته فیمس شوی. ښه، نو دا فیمستیا چې کوم ده نو مور او پلار دې خبر دي چې زموږ زوی دومره مشهور شوی دی د خپل شعر نه؟ او دا ترقي کول والا الله تعالی دې انسان له ترقي ورکولی شي جي. ښه. خو تا چې کوم دی نو ته نور شاعران اورې، نور شاعران ګورې؟ نه جي دا نور خو مې نه دی اورېدلی، زه خو خپلې شاعري کوم، دی د خندا شاعري کوم جي. د خندا شاعري کې بل څه راته ویل غواړې؟ د خندا څه نور شاعري راته وکړې؟ زما دا زړه م خوشحاله، زما دا زړه م خفه دی دې وخت کې، لږه غوسه م راځي. ته راته ووایه نور به راته څه واورې؟ بل کوم شعر راته واوروه. ښه جي د سره ګټو نه یو کش وه، د سره ګټو نه یو کش وه چې نجن غاښونه دې دي
د دې سرګټو نه یو کش و سنجن غاښونه دي د اوس ورسره څه وکړم چې انجن غاښونه دي دوی سار خو راپاڅېدلې خو لا نه یې چې یو کش ته نو والي وي سار خو راپاڅېدلې خو لا نه یې چې یو کش ته خو والي راشه ته یو دویم کش ته خو ووه د چې انجن غاښونه دي دي او اوس ورسره څه وکړمه وي سار راپاڅي یو کش یې ترې نو ووي دا چې انجن غاښونه دي دي وي راشه ته یو دویم کش ته هم نو ووه دا چې انجن غاښونه دي دي اوس ورسره څه وکړم دا چې انجن غاښونه دي دي چینجر غاښونه دي او سیګریټ خو غوړې ښه شی نه دی غوړې سیګریټ خو سړي له صحت خرابوي ډاکټران هم وایي پوهان هم وایي کشمشوال غوړې چې کم دی نو دا خو ښه شی نه تاسو خوا کې پاتې کېږئ تاسو سره خوا کې سیګریټو کارخانه ترقی کې نه غوړې او دې شي نه ځان ساته او دغه دا دی چې کم دی نو نور د سر داسې مزاحیت څه دي چې داسې یو ښه پیغام هم پکې وي د سیګریټو نه علاوه وي شونډې د خسري دي وي قلمونه پکې وکېده وي شونډې د خسري قلمونه پکې وکېده زما زړه خو نو هم سور دی قلمونه خو پکې ده وي شونډې د خسري دي قلمونه خو پکې ده زما زړه خو نو هم سور دی قلمونه خو پکې ده دا انګار انګار د زړونه د الله خو خوشحاله کړي نه دي وي راشه وي دا زړونه خو پکې ده ها راشه زړونه پکې او دا خپل شعرونه ته لیکي دا ته چې څه ووایې دا ته ځان سره لیکې ریکارډ دپاره که دا څنګه حساب سره وي دا د بس یاد راته راځي او چې کوم راته یاد دی هغه ویلی شم جي او دغه دا چې تا ته یاد وي خو دا خو نه بیا هیر شي دا خو وره په کار دا دی چې ته لیکې ځان سره لیک لوست کولی شي سکول ته ځې او جي سویم جماعت کې وم کې جي وم کې او سکول کې شعرونه وی ملګرو ته شعرونه وی دغه شانتې جي یو استاد دی هغه ته ویم او نور چاته نه یم جي ها صحیح مطلب چې کوم د شعرونه یاد وي په کمپیوټر کې خو زه راځم واپس تاسو هغه شعر ته چې ظالمې یو ځل بیا وایم چې یو ځل راته بیا ووایه دغه ظالمې والا لومبۍ چې ستا ویډیو وه او زموږ سره ډېر ملګري یو ځای دي دا وخت 1100 کسان ته ګوري او زه به خپلو اورېدونکو ته م ووایم که تاسو د فرمان علي نه څه پوښتنه لرئ نو موږ ته دلته راولېږئ او زه به فرمان علي د خامخا ږدم فرمان علي 14 کلن دی 15 کال روان دی خو زه یم راشه ظالمې ته بیا ته راته ظالمې را شعر بیا ووایه ظالم او درا باندې نو بل نه کو ظالم او درا باندې نو بل نه کو زما د الله د سکون نو نه دی رسولې وي زما د عزت د سکون نه دی رسولې وسته وسرین نو سو کم داوود په نو خدو بل کړي وي ظالم او درا باندې نو بل کړي اوس ور زړونه مې خوشاله نه دي اوس ور سې زړونه مې خوشاله نه دي اوس د خپل زړګي ته سکون نو رسول نشم وي دا زړونه مې خوشاله نه دي او دغه خو زړګی دی چې نشه دی دغه خو زړګی دی چې نشه دی اوس تا پسې لیونی دی نشه دی اوس ورسې څه وکړم نشه دی او خمار اشک دی دغه لیونی زړونه چاله ورکولی نشم دا لیونی زړونه چاله ورکولی نشم اوس ورسې څه وکړم تاله هم درکولی نشم اوس څوک هم وي تاله هم درکولی نشم نو بیا به زړه سره څه کوې چې چالې ورکولی نشي مخکې لاړ شه بیا نورې خبرې کوو تعلم درکولی نشم اوس ورسې څه وکړم تعلم درکولی نشم خیر د خو د خپل زړه خو دې هم راکړو نو زما ته به پرې ډېر سکون نه رارسي خیر د خو د خپل زړه دې خو راله راکړو نو خو ما ته به پرې سکون نه ورسي خو تا هم زما نه زړه واخېستو نو ما ته پرې سکون نه رارسي که تا زما نه زړه واغېستو نو ما ته سکون نه راځي خو ته راله خپل زړه راکړه خو دا راته ووایې په دغه ظالمې باندې اثر شوی دی دې شعر سره او که نه دا نور وړاندې بیا ځو انشاءالله تعالی کېدی شي شوي وي کېدی شي شوي وي او چې څنګه راپرېښې دی نه اثر خو شوی دی ته خو کیسه دا ده فرمانو که نه سوال جواب حساب کتاب شوی دی په که نه او دا ولې دومره ظالمي جی به دا مجبوره کېدو د ظالمه ووایې چې څنګه مې ملګري په زړه غمجن دي داسې زه هم په زړه غمجن یم د دې به څه کېږي نو مطلب تا ورته شعر هم ووایې چې زړه دې ماله راکړه او زړه که مې تاله درکړه نو مسله نه حل کېږي خو ته راله زړه راکړه او دغه ځای کې دغه دا دی چې کوم دی نو ملګري به دې هم په ځای شي خو دې سره اثر پرې وتی دی که نه زړه مې لو شو که نه او جی بس مې لاو شوی دی چې ته بېګا زړونه خو هم نه وروړي پخکړي خو هم نه بېګا چې ته قصاب مامانه جی خو تاسو پخ کړي نو بس مال هم راکړئ زه به یې وخورم نو خو زما دا زړه ورسې ټیکاو شو شاعرۍ سره تکړه مې صحیح ده خبرو کې هم تکړه یې او دغه دا دی چې کوم دی نو ته وایې چې سکول ته ځم او که نه سکول ته ځې سبق هم وایې
خو دې ځای کې ته وایې چې خپل شعر ته قلم لاندې نه راولې، کاغذ او د قلم ترمنځ، نو ولې نه لیکې؟ څه وجه ده چې نه لیکې؟ دا په چې سره پراته وي، خوندي وي د سره. جی شروع کوم به جی لیکم به چې کم راته یاد دی هغه به لیکم، چې کم جوړوم هغه به هم لیکم. ها چې کم جوړی هغه به هم لیکې. او دا شعر چې کم دی نو ویل اکثر ما خو داسې اورېدلي چې شاعر چې کم شعر لیکي هغه چې د کومو حالاتو نه تېرېږي، د هغه نه ګیر چاپېره روان وي، هغه شیزونو ته ګوري، نو هغه حساب سره چې کم دی نو هغه شعرونه لیکي. ته چې کم شعرونه لیکې ته څه کم شیزونه څه حساب سره ستا ذهن ته دا دغه راځي؟ څنګه جی؟ دا شعر چې ته کله لیکې که نه، هو جی. نو اکثر خو خلک وایي چې شاعر ته د کومو حالاتو نه تېرېږي که نه، نو هغه حساب سره بیا په هغه حالاتو باندې هغه شاعري کوي. ته دغه مزاحیه شاعري چې کوې نو مطلب دا دغه سوچ څنګه راځي تا ته؟ جی دا خو بس دماغ دی که نه، دا دماغ انټروي د زړه د کومې نه م ویم او د مازغو د کومې نه م ویم، او دا ماته د زړه نه م یادي او د مازغو نه م یادي. مازغو نه م یاد دي. او دا راته ووایه اوس خو مشهور شوی، اوس خو پسې خلک رشتې م رالیږي، نو څه رشته مشته راغلی ده او که نه؟ جی خو راله نو تا ته به ووایم. ما ته به ووایې او ما ته ما به راغواړم، خو دغه خبره وي ترکیې کې خلک اکثر چې کله ودونه پیدنې کوي نو هلته کې پکې بیا دغه وي داسې وي ورته غوا میخ هم پکې حلالي او غټې غټې وریجې هم پکې، نو میخه حلالي ملالي به پکې کوې که نه واده کې دی؟ او جی ته راشه نو تا ته به پکې هر څه حلال وي. هلته چې په پارامي چرګونې مې وغلی نه مړه خیر یې کورنۍ به راباندې وکړو. کورنۍ به راباندې وخورئ. هسې واده به کوې که نه به کوې؟ دا راته ووایه که نه. ته خو ظالمې ته لګیا وې، ظالمه ورته کوې، خو که هغه خبر شو چې ما ته ظالمه ویلې نو خیر دی نشته. خو دا راته ووایه واده به کوې او که نه به کوې؟ خو لاس یې راله راکړو نو واده به وکړم، وي لاس یې خو راله نو خو راکړو واده به وکړم، اوس مې هم دا زړه نه خو نوم خوا دی واده به وکړم. ډېر خلک یو ځل بیا ووایه، بیا ووایه. وي لاس یې خو راله راکړو نو واده به وکړم، وي لاس یې خو راله راکړو نو واده به وکړم، داسې زړه مې هم غمجن دی چې واده به وکړم. ها لاس یې که راله راکړو نو واده به وکړم او دا زړه هم غمجن دی واده به وکړم. او هسې که واده دې وکړو نو بچي به څو راوړی؟ خلک پوهان وایي، مشران وایي چې بچي 2 راوړی په دې موجوده حالاتو کې. ته به څو بچي راوړې له خیره سره؟ نو ګورو نو کېدای شي خو 3 مې ته راوړو. صحیح. او علاقه کې د خلک راټینګي داسې ته وایي چې راشه چې کم دی نه فرمانه موږ ته شعرونه ووایه. او چې راټینګي مې بلا شي مخلوق را پسې راځي، خو زه ترې ځان پټوم دي ځان ته ښه. او بله دا راته ووایه ته چې ته وایې چې شعرونه دا به زه لیکم دغه کوم به، نو آیا داسې څه اراده لرې چې کتاب ولیکې؟ جی ګورو نو کوشش به وکړو کېدای شي کتاب ته م ورسېږي. کتاب ته ورسې. صحیح. هسې خپل ستوره شعرونه راته یاد دي. اوس راته بل یو مزاحیه شعر ووایه تا سره. ګوره دا وخت بلا خلک تا ګوري او زه ټول تا لپاره پوښتنې را روان دي، سلامونه راته را روان دي که نه. او زه به خپلو ملګرو ته، خپلو دوستانو ته، خپلو لیدونکو ته، کتونکو ته ووایم چې دا خپرونه، دا پروګرام د خپلو دوستانو سره شریک کړئ، د خپلو ملګرو سره شریک کړئ. دا وخت چې مونږ کوم ګوري ویني نو زه به ټولو ته ووایم چې دا د خپلو دوستانو سره شریک کړي. خو دا وخت کې به راته څه وایې؟ څه مزاحیه د ټوکو ټک ډک؟ د سپرلو موسم ته راشه چې ګلاب یو بل له ورکو، د سپرلو موسم ته راشه چې ګلاب یو بل له ورکو، اوس ورسه یې څه وکړو ګلاب یو بل له ورکو، د شړشم ګل کې زه ناسم چې ګلاب یو بل له ورکو، د شړشم ګل کې خو زه ناسم ګلاب یو بل له ورکو، وی راشه زما خواله نو خو م راشه چې ګلاب یو بل له ورکو. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. او ته چې کله شاعري کوې دا لومبۍ ویډیو ته راغلې وه فرمانه که نه، نو هغه تا چې کم دی نو داسې چل کړو ته چې کم دی نو زما سره خیال شړشم و پټۍ و هغې کې روان وې که نه. او داسې دې پټو ته چې بار وځي دغه شانتې کله چې کم دی د ګنو پټي وي او کله چې کم دی شړشمو د ساګ وي او دې کې را شاعري کول وي چې دا وي ډېر خوند کوي. دغه راته ووایه خوند کوي که نه کوي په پټو کې شاعري کولو؟ جی خوند خو کوي. د شنو پټو کې ناسم، په شنو پټو کې ناسم ستا یادونه راته رالو، د شنو پټو کې ناسم ستا یادونه راته رالو، وي ما چې ګیارې بله ګوتې مې ورسره ورېبلې، ما چې ګیارې بله ګوتې مې ورسره ورېبلې، او دغه کبل له رالم ګوتې مې ورسره ورېبلې، او ستا یادونه راته رالو ګوتې مې ورسره ورېبلې. نه ډاکټر له تللی شم چې نو زړه ته یې راله داسې خو سکون نو رسولی نه شوې،
زه چې ډاکټر لرم نو ماته خو د زړه نه سکون نه رسولی نه شوې، اوس ورسره څه وکړم، زما د زړه نه خو سکون نه رسولی نه شوې. ډېر ښه یار او دا ګوره دا خامخا خوندي که دا وساته ځان سره دا شعرونه یاد کړه دا چې تا سره کم شعرونه وی دا ولیکه. آیا ته وایې چې زه نور شاعران نه اورم؟ څو شی بیړوان دي زمونږ همکار راغی رحمان بونیري صاحب. رحمان بونیري صاحب هم پخپله ډېر لوی لیکوال دی، شاعر دی، او هغه هم ستاسو ډېره ستاینه کوي. هغه وایي چې څومره دغه شانتې ځوانان ستا غونته ځوانان هغوی ته نوره هم حوصله افزایي وشي نو ښه به وي. خو ستا د کلي خوا کې ستا کور خوا کې چې کوم منسټر صاحب پاتې کېږي هغه سره رابطه کړې ده شیرام خان؟ جی هغه خو راسره نه ده کړې. دا ولې تا په کار ده چې تا ته رابطه وکړي، تا راوغواړي یو څو شعرونه دنه واوري. هغې ځان نه دغه شانتې ګرځي. چېرته ګرځي څه کوي؟ هغې کې چې چا کې ادب نه وي هغه د ستا خواله خو نه راځي، وي چې چا کې ادب نه وي هغه د ستا خواله خو نه راځي، وي دغه غریبان دي چې د ستا خواله خو ښه راځي. ډېر ښه لکه چې چا کې ادب نه وي هغه ستا خواله هم نه راځي، او چې چا کې او وي دغه غریبان دي. یو ځل بیا ووایه. وي چې چا کې نو ادب نه وي نو هغه د ستا خواله خو نه راځي، وي چې وي غریبانو کې ادب وي نو د ستا خواله خو ښه راځي. ډېر ښه. او ګوره دا خو په کار دی نو مطلب ته دا وایي چې مطلب هغه ادب سره څه علاقه نشته، داسې وایې تاسو؟ فرمان ملګرو سره لوبې کوې، ټوکې کوې، کرکټ لوبې یو څه بل څه کوې که نه تشه دغه شاعري کوې؟ جی کرکټ مرکټ نه مې اوس ورسره شوی دی، اوس دې ته مې زړه شوی دی. د کرکټ نه چاته زړه شوی دا یو ځل بیا ګوره د کرکټ نه مې زړه څخه شوی دی که نه، او اوس دې ته مې زړه شوی دی. څه ته زړه شوی دی؟ شاعرۍ ته مې زړه شوی دی. څه ته؟ کرکټ نه مې زړه خو څخه شوی دی، شاعرۍ ته مې زړه خو جوړ شوی دی، اوس ورسره څه وکړم، او د ستا دې شاعرۍ ته مې زړه نه خو جوړ شوی دی. ستا دې مخکې ووایه راته، شابه نور راته ووایه دغه شانتې شعرونه راته نور ووایه. ښه جي. وي د کرکټو نه څه نه جوړېږي راشه شاعرۍ ته ونښله، وي د کرکټو نه څه نه جوړېږي راشه شاعرۍ ته ونښله، وي خپله شاعري وکړه کرکټو نه څه نه جوړېږي راشه شاعرونه وکړه. او وایه اورمه ډېر ښه. ویښته ناست وم شاعري کوم، وي د ونې ویښته ناست وم شاعري لیکوم، اوس ورسره څه وکړمه شاعري لیکوم. اکه ستا یاد راته رایاد شي، ویښه ستا یاد راته رایاد شي، او اکه شاعري لیکوم، او د ونې ویښته ناست وم شاعري لیکوم. د ونې ویښته ناست یم شاعري لیکم. دې وخت کې ګوره تا چې کوم کسان ګوري، زه به دا یو څو کمنټونه ووایم بیا تا ته راځم، تاسو سره تا نورې پوښتنې لرم او دغه خوندورې زه به خپلو اورېدونکو ته لیدونکو ته هم ووایم چې راسره ملګري پاتې شئ. فرمان ډېرې خوندورې خبرې کوي، د شاعرۍ عجیبه سټایل لري، په لږه موده کې په سوشل میډیا باندې ډېر مشهور شوی دی، تنکي هلک دی، د 15 کالو دی نږدې. حسین پښتون صاحب هم تا ګوري د سویډن نه، او دغه شانتې څنګه مې چې رحمان بونیري صاحب یاد کړو ګوره هغه هم تاسو ګوري دا وخت. وحید راک هم هغه تاسو سلامونه رالیږي، ممتاز خان دی، دغه شانتې سید شوکت سادات صاحب دی. د دې ظالم ټوله شاعري پټو او ګلونو کې ده، نو دا ولې لکه پټو او ګلونو کې وي شاعري ده ټوله، دا لیکلي دي سید شوکت سادات صاحب. څه به ورته وایي ټوله شاعري په پټو او ګلونو کې ده. دا ګلونه هم د هر چا خوښې نو، دا ګلونه هم د هر چا خوښې راشه دې ګل له خو راشه، دا ګلونه هم د هر چا نه خو خوښې راشه دې ګل له خو راشه، چې یو بل له ګلاب نه خو نو ورکو، دا ګلونه هم د هر چا خوښې. په شنو پټو کې زه نو ناسم، د شنو پټو کې زه نو ناسم، اکه تا ته خو ما ووې، په شنو پټو کې زه نو ناسم، اکه تا ته خو ما ووې، چې اکه شاعري درته ووایم وي تا ته خو ما ووې. وي تا ته خو ما ووې. صحیح. او دا راته ووایه جلات خان پېژنې که نه پېژنې؟ څوک جي؟ جلات خان پېژنې؟ جلات خان واو څوک دی؟ الات خان. نه الات خان نه، جلات خان یادوم. هغه د مردان سره خوا کې یو علاقه ده هغې کې پاتې کېږي، او هلته کې اکثر ویډیوګانې هم جوړي، او هغه هم اکثر وایي ما له واده وکړې، نو هغه دپاره څه شعر جوړ کړه، هغه هم وایي چې جلات خان. جی نه پېژنم کا. ها او ته سپین خان پېژنې؟ سپین خان سوات والا نه جی هغه هم نه پېژنې. او کرکټ لوبغاړو کې څوک پېژنې؟ یاسر شاه پېژنې؟ جی یاسر شاه لپاره څه شعر جوړ کړه؟ خو ستا کلیوال هم دی که نه؟ جنید خان یا جی
نو ته وای کنه اوس بیا راشه کرکټ ته اوس شیرونه پاغي باندې او ځنه بیا یو څه تاسو نور کوم ښه موږ سره از په خپل لیدونکو ته هم وایم چې موږ سره مل پاتې شي فرمان نه ډېرې خبرې وو دغه ته باران وریږي خو خیر د تاسو را سره پاتې شي موسم یخ دی کنه حاجی باران باندې خو سنې لیکلي باران وریږي نو درېږي وي سلانجه دغه شانتي ما خو شاعر نه ورته تا په لیکلي دي کنه حاجی تر ته وای کنه په باران دې څه لیکلي وی باران چې نو زما پزله وریږي وی باران چې نو زما پزله وریږي دا وریځ نو زما پزله خوريږي وی دا باران چې نو زما پزله وریږي دا وریځ خو زما پزله خوريږي وس ورسره نو خو سو کما وی زما پزله وریږي زما په زړه باران حاجی ها او باران چې نو وریږي نو زما پزله وریږي او وس ورسره سو کما په دې ځل مې خو وریږي او دغه هم صادر نشته د راځه چې دا صادر ولا خو واخلو جانان مې خو وریږي وی جانان خو مې جریږي وی هر وخت خو را یادېږي وس ورسره نو خو سو کم باران خو نو وریږي باران خو نو وریږي ها د کچکوټو کې ناسم وی دارا باندې خو نو سسیږي وی کچکوټو کې ناسم دارا باندې خو سسیږي وس ورسره نو خو سو کم باران باندې خو نو وریږي باران خو را باندې وریږي نو بس چترې ځان سره ګرځاوه غواړي فرمان او لون نشرانه خجی نو چتره خو یې غټره پس کې وګر